زما نوم ډاکټر امبرین صمد دی. زه په خیبر ټیچنګ هاسپټل کې ټیچنګ سټاف یم. کله نه چې لاک ډاون شوی دی، کرونا وایرس دا کرایسس راغلی دی، نه عین پس مونږه نن سبا مونږه ټیلی او پی ډي سٹارټ کړی دا. زمونږه او پی ډیانې بندې شوې، نو دا سماجی فاصله خو برقرار ساتل ضروری و. دې دپاره د عوامو سره رابطې قایمولو دپاره مونږ دا ټیلی او پی ډي شروع کړه، تاکې هغه سلسله چې کوم زمونږ د عوامو او زمونږ ترمنځه کټ شوې ده هغه یو ځل بیا یو ځای شي او د هغې مسلې مونږه حل کول شروع کړو. دې کې مونږ ته حکومت نمبر یې راکړی دی. ټیک شوه، دا نمبر ګایني دپاره بیل دی، د میډیسن دپاره بیل دی، د سرجري دپاره بیل دی او د پیډیاټکس دپاره بیل دی. دې کې د میډیسن ډاکټران ناست دي، د دماغو ډاکټران ناست دي، د سرجري ډاکټران ناست دي، د ماشومانو ډاکټران هم ناست دي، موږ زنانه ډاکټران هم ناست یو. مریضانو ته چونکې ټولو ته اوس دا نمبر په فیسبوک په میډیا باندې میلاو شوي دي، عوام چې کوم دي د دې ذریعه باندې موږ ټول شعبو سره رابطه کولی شي. دې کې داسې چې مریض موږ ته ټلیفون ډایرکټ خبرې موږ سره کولی شي، موږ سره خپلې مسلې ډسکس کولی شي، دی موږ ته میسیج کولی شي، دی موږ ته خپل ټیسټونه او خپل الټراساونډ د تصویر په ذریعه را لیږلی شي او موږ واتس اپ باندې هغې موږ ته دا تصویر دا خپل ټیسټ راولیږي او موږ یې وګورو او موږ ورته مشوره ورکړو ستاسو دا علاج صحیح روان دی، دا دوایانې استعمال کوئ، دا مه استعمالوئ، تاسو به کله چیک اپ له راځئ، کله به نه راځئ. مریضانو ته که چېرې د ټیسټونو ضرورت وي نو بس موږ ورته د هاسپټل طریقه کار ایکسپلین کوو چې تاسو هاسپټل ایمرجنسي په تھرو راشئ، ټرایج نه به تېرېږئ او ډایرکټ 24 آور لیب اویلیبل دی، بس هغه لیب ته به لاړ شي او خپل ټیسټونه به وکړي او ټیسټونه به بیا موږ ته واتس اپ کړي. په ټیلی او پی ډي کې موږ ته یو پرابلم دی چې زنانه ډاکټرانو کې اکثر موږ ته د معاینې ضرورت وي. صرف هسټري باندې ته مریض نشي ډایګنوز کولی. ایگزامینیشن یو پارټ دی ستا د ډاکټر ستا د دوایي لیکلو دپاره چې کوم موږ نشو کولی، نو دا یو ډرابیک دی او دې دپاره څه طریقې کار جوړول پکار دی. دا ټیلی او پی ډي که چېرې افیکټیولی دغه شوه پیلاو شوه نو دې سره به زمونږ هغه 60 یا 70% مریضان چې کم 2-3 خبرو لا اسپتال ته راځي هغه به کم شي او دې سره به په مونږ باندې هم ورک لوډ کم شي، په دې اسپتالونو باندې به هم ورک لوډ کم شي، اننیسیسري الټراساونډ اننیسیسري انویسټیګیشن به هم کم شي او پیشنټ ته به هغه د تلو راتلو خرچې نه او په کور کې به د هغې هغه مسله حل کېږي. زمونږ 90% ښځې چې کوم دی د نیټ نه باندې نه پوهېږي او نه په میسیج لیکلو پوهېږي او نه میسیج پړاولی شي، نو موږ سره ډایرکټ ټلیفونونه پراته دي، موږ ورته چې دا نمبر دی موږ سره ډایرکټ خبرې وکړئ. ټیک شو، هغوی موږ سره خبرې وکړي او هغوی مطمئن شي. دا ټیلی او پی ډي چې کله نه شروع شوې ده موږ خو دا کتلی دي چې خلک ته ډېر سیټسفاید دي. د اینډ آف د میسیجز کې اینډ آف د ویډیو کالز باندې موږ ته ډېره شکریه ادا کړي او ډېرې دعاګانې وکړي. هغوی خو د دې پورې وایي چې یاره دا یو ډېره ښه افیکټیو طریقه ده او دا جاري ساتئ، ولې چې اکثر خلک داسې چې کورونو نه نشي راوتی، زنانه کور کې وي، سړي بهر وي، ای اسپتالونو ته نشي راوستی، نو دا یو ډیره یو ایزی وی ده چې ښځې هم په کور کې خپل ډاکټرانو سره رجوع کړي او هغې خپلې مسلې وړې مسلې دپاره اسپتال ته نه راځي او موږ سره ډسکس کړي او دا مسلې هملته په کور کې په 100 سیکنډونو کې یا 100 منټونو کې ختمه شي.